نو همدې له امله یې نامه هم د لاین ورکړې ده. کومې چې سعودي عربستان تبوک نیوم سیمه کې د جوړولو کار روان دی. د ښار کې به زیرو کاربوني، مطلب دا چې په یاد ښار کې به واړه ګرین انرژي څخه استفاده کیږي. دا ښار په 3 لیولو باندې جوړیږي چې ګراوند لیول به صرف شنه څخه او پرکونه یې، خو دې کې به نه سړکونه او نه به پکې موټر تګ راتګ کوي. دویم لیول بیا تجارتي شیانو لپاره دی، کوم چې به پکې سوپر مارکیټونه، مالونه او نور ساماني. او دریم لیول بیا ترانسپورت لپاره دی. د دې ترانسپورت سیستم داسې جوړیږي چې تاسو به د ښار یو کونج څخه بل کونج ته په 20 دقیقو کې رسیږي، کوم چې د بواړه 170 کیلومتره مزل. نو د چې یو دومره غټ پروجیکټ دی، د دې لپاره به حتما بودیجه هم زیاته وي. بالکل دې لپاره سعودي حکومت 500 بلیونه ډالر بودیجه ټاکلې ده چې دې باندې به مصرف کیږي. خو کله چې دا ښار جوړ شي نو دا به د سعودي عربستان اقتصاد کې لا زیاتوالی راولي.